د 2024م زیږدیز کال د سبت کلبونو ترمنځ 500 وریزه سیالۍ دغه سیالۍ د نجیب الله تاریخي د لوبغالي سربیره په سپینغر کرکټ ګراوند کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې روانې دي. د ننګرهار کرکټ بورډ ولایتي مسؤل محمد الله نجم وایي له دغو سیالیو موخه کورني کرکټ ته د وړ استعداد لرونکو لوبغاړو ورکول دي. د نوموړي په خبره له دوی سره 45 کلبونه ثبت او راجستر دي او دغه سیالۍ د 42 کلبونو ترمنځ روانې دي. د انټر کلب سیالۍ شاوخوا تقریبا میاشت کېږي چې شروع شوي دي په ننګرهار کې او د دغې سیالیو هدف دا دی چې موږ د دې سیالیو نه هغه نوي تنکي ځوانان او هغه نوي استعدادونه چې مطلب د کرکټ په برخه کې ډېره وړتیا ولري د انټر کلب سیالیو کې بیا پرفارمنس وکړي کارکردګي وکړي دا د افغانستان د کرکټ او بیا د داخلي کرکټ د ډومېسټک په ډپارټمنټ کوم سټرکچر چې دی د لوبو ګریډ 2 ته لاره پیدا کړي نو دا سیالۍ به تقریبا شاوخوا 2 میاشتې دوام وکړي. په دغو سیالیو کې لوبېدونکي لوبغاړي د نوي استعدادونو د رابرسېره کېدو لپاره دغه ډول سیالۍ مهمې بولي. ساحل ملکزاده و عین الله لرې پرتو ولسوالیو سیمو ته د معیاري لوبغالو د جوړېدو په برخه کې د کرکټ بورډ پاملرنه غواړي. دا انټر کلب سیالۍ خو ډېرې مهمې دي ځکه د کرکټ ابتدام دا ده ځکه که دلته نوی ځوانان چې پرفارمنس وکړي ولایتي ته راځي هغې نه بیا 19 کیم ده ګرین 2 ده او ښه خواريګانې وکړي نو انشاءالله تر ملي ټیمه پورې رسېدی شي دې ځینه ډېرې په زړه پورې او دا ډېر یو ښه رول لوبوي د ځوانانو لپاره ځکه چې هر لوبغاړی هر پلیر په داسې شانتې لوبو کې ښه پرفارمنس وکړي نو انشاءالله بیا به ولایتي ته راځي ولایتي نه بیا همداسې ګریډ 2 ته راځي او ګریډ 1 ته به راځي نو دا ډېر یو په زړه پورې چانس دی د ځوانانو لپاره. کرکټ بورډ نه مو دا هیله ده چې د اطرافو کرکټ ته ډېر زیات توجه وکړي ځکه هغوی د ډېر دغه نه لرې دي کم سهولت چې ښار کې د هغه شانتې په اطرافو کې نه دي برابر د لوبغاړو لپاره. نو ننګرهار کرکټ ولایتي اداره لرې پرتو ولسوالیو سیمو ته د کرکټ اکیډمیانو او معیاري لوبغاړو د جوړېدو په برخه کې د پاملرنې خبره کوي. ننګرهار کې داسې مهال د انټر کلب سیالۍ جریان لري چې همدا تېره ورځ د کورني کرکټ مهمې سیالۍ شپږیزه د مونهنګانو لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې چې پکې د ځوانو لوبغاړو کارکردګي د پام وړ وه.